بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د هر څه مخکې تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګه ټول ګینټه نه خان حتمن وایي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو الله تعالی دې وکړي تاسو ټول ښه روغ جوړ یاست یو ځل بیا زه یم شاهد ولا تاسو وینئ ټیکنیکل شاهد نن یعنی اوس په دې ویډیو کې تاسو داسې سرکه درښایم چې څنګه د خپل لیپټاپ د بیټرۍ په هکله ټول معلومات ترلاسه کولی شو چې آیا زموږ د لیپټاپ بیټرۍ خسیزه او که خرابه یا بیخي د اصلي ټول انفارمیشن یعنی معلومات چې کوم دي هغه ډېر زر او په اسانه طریقه ترلاسه کولی شو. ملګرو راځو ویډیو پیل کوو په تمه نو ملګرو دا ډېر اسانه او په دوه سټیپونو کې مونږ کار ترسره کوو او بیا وروسته مونږ ته ټول معلومات راځي. ډېر اسانه او ایزي ټرک دی ملګرو لومړی یعنې تاسو به اوپن کړئ CMD یعنې کامن پرومپټ خو رن ایز ایډمنسټریټر به حتما وي. سمه ده. لږ ګوره ملګرو تاسو یو طریقه وښیم په دې کې په خپل سکرین به رایټ کلیک وکړئ نیو ته به راشئ او شارټ کټ به واخلئ. سمه ده. کله چې نیو ته راشئ په شارټ کټ به کلیک کړئ ډبل کړئ CMD نیکسټ خلاص هغه تکه توره صفحه موږ ته راغله CMD یې لیکلی نو ملګرو تاسو به په دې باندې رایټ کلیک وکړئ دلته به راشئ رن ایز ایډمنسټریټر باندې به کلیک کړئ او دلته ګورئ ملګرو دا موږ ته خلاص شو. اوس به په دې کې موږ ته نور څه کوم کار کول پکار چې موږ معلومات ترلاسه کړو. هر څه معلومات موږ ته ډېر مهم دي. سمه ده. نو دې لپاره یو کوډ دی چې پاور CFG سپیس ماینس انرژي دا کوډ چې کوم دی ملګرو تاسو حتما په ډسکرپشن کې درکوم. سمه ده. دا کوډ ملګرو تاسو حتما انشاءالله په ډسکرپشن کې درکوم چې کله مو دا توره صفحه خلاصه کړه او دا کوډ مو کاپي کړئ په دې توره صفحه کې به پیسټ کړئ POWER CFG سپیس انرژي ډېر اسانه کوډ دی. ښه انټر. اوس موږ ته تاسو شپېته سیکنډ انتظار وباسئ تر څو زموږ ستاسو د سیسټم هغه د بیټرۍ معلومات ترلاسه کړو. نو ملګرو موږ به دې ته حتما شپېته سیکنډه یعنې شپېتو نه کم سیکنډ دي 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت به دا انشاءالله موږ نه ونیسي ډېر زیات نه نیسي. ملګرو موږ ته معلومات ټول راکړل. داسې نه چې دا موږ انفارمیشن د بیټرۍ دی بلکل دا زموږ د بیټرۍ انفارمیشن نه دي خو موږ ته دلته یو ادرس راکړو یو موقعیت راکړو چې په دې موقعیت کې تاسو کولی شئ خپل د بیټرۍ انفارمیشن ترلاسه کړئ. ملګرو دا موقعیت تاسو ګورئ SC چې لیکلی اصلي ته نښه SEE چې لیکلی دلته ګورئ C ډرایو windows/system2/energy-report.html یو اسانه طریقه ته بله وخت چې موږ ځو C ډرایو ته بیا windows ته بیا system ته بیا energy دا غټه پړه جوړېږي. دا کوډ موږ ته چې کوم موقعیت راکړی دا C 2000 انرژي دا به زه تاسو حتما په ډسکرپشن کې درکوم. رایټ کلیک به وکړئ په دې زمانه دلته به راشئ ایډیټ او دلته به راشئ کوپي ته خلاص دا کلوز کې بند یعنې بند کړئ. بیا به وینډوز R رن ته راشئ ملګرو چې کله تاسو رن ته راغلی ټول کوډ به پاک کړئ رایټ کلیک به وکړئ پریس به کړئ هماغه ریپورټ کوم SEE چې موږ لیکلی او بیا دلته په اوکې آپشن باندې کړئ اوکې بټن ګوره ملګرو موږ ته په یو براوزر کې دا ټول معلومات د بیټرۍ پیدا کړي کمپیوټر نیم هر څه کوم یو معلومات چې کوم دي زموږ بیټرۍ اپلای کړي چې څومره چارج ساتي څومره مشکل لري څومره داسې ده او څومره داسې کومه کمپنۍ ده ټول معلومات په دې کې تاسو خپل د بیټرۍ کوم معلومات چې ملګرو په انګلیسي ژبه انشاءالله تاسو ترلاسه کولی شئ. وختو ته خو چا دونه خدمت هم نه دی کړی. پاور همدا ټول کوم دغه چې دي ګور پاور پالیسي ویډیو کوالټي اون بیټرۍ ټول معلومات ملګرو تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو تر بل ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی سیکسن تعالی سپارم هر چېرې چې خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ د الله په امان په خدای مو سپارم.